صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا. والصلاة والسلام على أفضل الرسالة الذين هم أهل الفضل والعدالة وعلى آله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. صدق الله العظيم. سورة فاطر دویشتم سپارہ ویشتم نمبر آیت. پدی آیت کی اللہ جل جلالہ پا توحید باندی عقلی دلیل ذکر کئی، حکمت دا انزال دا باران او نمونہ دا قدرت باری تعالی ذکر کی. اللہ جل جلالہ فرمائی الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء. الم تر آیتان دلی دلی ان اللہ یقینا اللہ تعالی انزل من السماء ماء رانازل کلی دی اسمان نعبو. ان اللہ یقینا اللہ تعالی انزل راوری من السماء اذا اسمان ماء ابو فاخرجنا به اور روباس منگا بدی سر ثمرات میوی مختلفنا چی مختلف دی الوانها رنگون دی. فاخرجنا به دلتا حکمت دا انزال الما ذکر کی چی اللہ پاک دا باران ولی راوری. اللہ پاک وی فاخرجنا به روباس منگا پدی سرا ثمرات میوی مختلفا الوانها چی مختلف تی رنگون دا دی، اشکال شکلون مختلف تی، رنگون مختلف تی، خوندون مختلف تی. دا دا اللہ جل جلالہ دا قدرت یو نمونه دا چی یوز مکرا او یو قسم اوبری دا اسمان او چی کلا اللہ جل جلالہ دا دیزمکینا دا میوی راوٹو کئی نو دا مالٹی پا شکل کی جدا او بے پا مالٹی کی سمرا اقسام دی بیادا وشن امون دی پا امون مختلف رنگون دی. بعضی امون تکشنی دن تک زیڑی، بعضی امون زیڑی او بیم بدی کی مختلف قسمون امون دی. چونسا پا کزان لدے یو تا لنگڑا آموی، یو تا کالا چونسا، سپید چونسا او نورم بلا شاہی ام دے دا او دا وشا نور بلا شنمون دی دا امونو او دا ہر ام مختلف خوندون رنگون مختلف خوندون مختلف. نو دا یو قسم میوے کی دومرا مختلف قسم رنگون او خوندون دی نو بیا تاسو مختلف قسم میوه داغي مختلف قسم رنگونه. اندوانی تو ګورا بعض تکشنی او بعض اندوانی برګي او داسې بعض اندوانی ګولي بعض سی وګدي وګدي اندوانی. نو یو قسم میوه ده خو هغه کې مختلف قسم رنگونه دي، مختلف قسم خوندونه دي پکې. هر میوه سیوان تو ګورا رنگونه مختلفو. دا کابلی ځان لدی، ایرانی ځان لدی، پاکستانی ځان لدی، ودی کې سر ځان لدی، سبکه زیړی او خواږی سسری او خواږی. نو رنگونه مختلف، خوندونه مختلف، شکلونه مختلف. دا د الله جل جلاله د قدرت یو نمونه ده. دا مصنوعات دي د الله جل جلاله. دا مصنوعات وی دلالت کوي په دې باندې چې یو صانع شته ده. دا چې صانع چې دا غسر هیڅ څوک شریک نشته. نو الله جل جلاله فرمایي فاخرجنا به من روباسو پدی سر ثمرات میوی مختلفا الوانها چی مختلف تی رنگون دلی ومن الجبال او د غرون جدد بيض وحمر حسید سپینی او سری. نو غرونو ته وګوره د غرونو
قسمه قسم غرونه دي سره غرونه دي سپین غرونه دي د مالګي غرونه سي سپین او دا شان وغرابي وسود پکې روان دي وحمر سردي مختلف الوانها رنگونه مختلف دي وغرابي وسود غرونه پکې تک تور دي تک تور غرونه دي پکې رنگارنګ غرونه دي نو وسو رنگارنګ غرونه او مختلف او یو غربي باغې کې رنگارنګ ګټم پکې خاورم پکې شګم پکې دا د الله جل جلاله د قدرت نمونه ده وي ومن الجبال او د غرونو جدد بيض وحمر سپینی او سری حسیدی مختلف دی الوانها رنگونه دي وغرابي وسود اکثر عرب داس استعمالي اسود غربيب غرابيب جمع د غربيب نو اسود ته مخ کې راوړي غربيب رستو راوړي او دا غرابي وسود چې غربيب او اسود رستو راوړل دا صفته نو دا ډېر کم استعمال دي خو قاضي ثنا الله پانی پتی رحمت الله دا قلیل استعمال هغه ځکه چې کوم ځکه تاکید ضرورت دي نو دلته موصوف محذوف دي داسې دي اسود سود غرابي وسود وې دا دویم سود د تاکید د پاره راغلي تک تور غرونه دي ومن الناس او د خلقنا والدواب او د زناورنا والانعام او د سارونه مختلف الوانه مختلف رنگونه د دې کذالک هم دارنګي په انسانانو کې وګوره یو نطفه او د دین الله جل جلاله مختلف قسم انسانان پیدا کړي بعض سپینی بعض توري بعض غنم رنگي او بیا مختلف قسمه عقلونه ول الله ورکړي نو شکلونه مختلف دي رنگونه مختلف دي عقول مختلف دي نو دا دلالت په دی باندې کوي چې داس یو ذات شته چې د دې مصنوعات د لپاره صانع حقيقي دي او دا غسر هیڅ څوک په دې کې شریک نشته دي ومن الناس واذا خلقنا والدواب وزناور دغوره زناور ولنعام ساروي قسم ساروي دي پکې ګړي بيزي او خان او دغه شان دا حلال ساروي دي دا زناور دي څه حلال دي څه حرام دي چې کوم حرام دي پاغي کې د الله حکمتونه دي چې کوم حلال دي پاغي کې د الله حکمتونه دي بیا د هر زناور خپل صفات دي ازمره دي د غزان له صفات دي با غزان له خصوصیات دي د طبي فواید دي تاسو چې وګور حیران بشي حیات الحيوان پدې کې قسم علامه دمیری صاحب ذکر کړی وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو پیرا صحابي تاسو کوی دا ازمره چې आवाज وباسي غوسه شي आवाज وباسي وي دې سوي په आवाज کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وی چې یا الله چې نیک عمل او صالح سړي باندې ما مسلط نکي وي دې په خپل आवाज کې دا خبره نو بدی کې قسم طبي فواید لیکلي سو چې د ازمري په سرمن باندې کینی نو وي د ګټنی دردونه به الله ختم د پټو دردونه به ختم شي بواسیر مرض یې به ختم شي خو سرمن به رقم ذکر پیدا کی وي د چربي چې را معلومه کړه پاغي باندې ځان غوړ نو هر قسمه درنده بتانی یری او د په چربي دی تندې غوړ وي باشان اوپرې د چهار قسم خلق بتانه مرعوبه د فواید بلاش فواید د ذهن کې چرته کی د دې انسان طبي فواید د انسان د هر پرزي هغه پرزي چې مونږه د پزول ورزو پرې ګډرو کې دا پرزو فواید لیکلي حیران خرگوش ارنب ورته په عربی کې د دې فواید لیکلي د دې وینا چې یو زنانه وسو نو هغه حامل کیږي نور بلا فواید بهرحال عرض می داو چې الله پاک زناوران پیدا کړی د زناورانو رنگونه مختلف شکلونه مختلف کارونه مختلف او صفات مختلف او فواید او نقصانات مختلف نو دا دلالت پس باندې کې دا د الله په قدرت او یو عظیم قدرت باندې دلالت کوي چې د دې مصنوعات داسې صانع دي چې دا غسر هیڅ څوک شریک نشته ومن الناس خلقنا والدواب
او د زناورون والانعام او د سارون مختلف الوانه كذلك مختلف دي رنگونه د دې هم دارنګي انما يخشى الله من عباده العلماء دلته وس الله جل جلاله فضائل علماء بیان ګور مخکې الله په خپل قدرتونو بیان کړو وې دغه قدرتونو زما دغه مصنوعات کې چې څوک سوچ او فکر کوي غور او تدبر کوي په دې باندې علم حاصلې دا د الله صفات دي الله بزنه پیژني د مصنوعاتو نه پیژني نو په دې ارسو کې چې غور او فکر کوي نو سونه چې الله جل جلاله په صفاتو کې د الله جل جلاله په مصنوعاتو کې غور او فکر او تدبر کوي نو دونه به الله ته نزدیکيږي او څومره چې الله ته نزدیکيږي دومره بستا پزړه کې د الله خشیت او يره پریوزي نو دا ارسو سره مستلزم دي علم لره علم نو چې علم دې څومره مضبوطو نو دومره بستا پزړه کې د الله يره مضبوطه و انما يخشى الله يقينا يريد الله من عباده د بندگانو کې العلماء عالمان حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عالم ته په عابد باندې داسې فضیلت حاصل لږه څنګه چې ما ته پتا سو باندې حاصل فقيه واحد اشد على الشيطان من 1000 عابد ويو عالم د په شیطان باندې د زر عابدانو نه سخت او دې پس منظر کې تاسو ته ما یو وړاندې واقع بیان کړو دورونو ایو علم بس لاړ یو بزرګي شروع کړ عبادت کې مصروف شو نو لس کاله پس چې رور رالی نو دی عابد رور نه تاسو کو چې بای لس کاله څنګه تیر شو اخو ډیر په مزو کې تیر شو وی یو ګناه هم نه کړی او بس او یو منظم ران نه پاتې شوی کنه خپل منځونه د کو پرځي دي ټول ارسه مې راړولې دي روزي مې روزانه مې روزنی ولې دا او ایتاله لس کاله سوک لمړو بس وخت ځان نه ضایع هغه ته هیڅ قسمه ګناه نه شوی و یو وړه باندې غلطی را نشي و چې تلاړې په دوی مورد مې یو منګک مړ کړ خو دا غلطی ما ازاله کړې ده دا سي ازاله مې کړې ده چې ما به الله معاف کړي څنګه ازاله دې کړې هغه منګک چې مړ کو ناغه میزان سره پټکی کې کیخو وای و زبور را سره نه غرور ورته وی دا لس کاله چې کوم منځونه کړې دي دا ټول منځونه دوباره راوړل نو فقيه واحد دا شیطان دوګه کړو شیطان ورته ویل چې دا خو ډېر غټه ګناه وکړه منګک تی مړ منګک مړ کول ګناه ده خو شیطان ته ذهن کې واچو چې دا خو ډېر غټه ګناه وکړه نو بس د خپل علم او خپل صغرا کبرا یو څنګه ولو پټکی کې کې خو د شعر بس ما په دې خو دې ما علم نو جهالت ندی وجنا فقيه واحد اشد على الشيطان من الفعل يو فقيه ودا عابد باندې سلو د زر عابدان نسدي ورده یو عابد نو شیطان دې داسې پډړ روانو نو هغه تکشف وشو نو شیطان له تاسو کوي ته ولې پډړ روانو ته ډیر زیات عبادت گزاري وې تا نه ځکه پډړ روانو وې ما ته پته ته ما نشي قابو کول شیطان ته ما سره یو جال شته دی یو پیرا پرې دریاب باندې پورې وته نیو به هغه به ته وي ګوره تاسو نه بزرګ سره وې زبې دریاب پورې وزم خو نشم پورې وته وې ما پورې بس هغه به بوګه خو چې دریاب مز ته ورځي بس ځان نه شیطان جوړ کو ځاغه شیطان می دوکه میکل کنه وې شریعت کې دا مسله ده چې کعبه کار څنګه دا غنستا ستر او دا غنستا پرده لازم ده او دا غوبه بوګه کړو او به څه کړو بوګه کړو دوکه نه کو کله شریعت مسلې نه خبرو نو د امام صاحب قاعده ورته یاد و چې لكل ساقطه لاقطه ترجمه درو کوم ځان لبیا وګوره لكل ساقطه لاقطه ودار پریوتی شي لپاره اوچتون کې نو چې د امام ابو حنیفه صاحب دا قاعده درته یاد نو بیا به تاسو وایي بیا به څنګه داسې عملو کې نه وکړي نو علم څومره غوړه شي او د علم متعلق حدیثونه ډیر دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کن عالم یا عالم شي او متعلما یا طالب علم شي علم نشي کولای علم ګران کار دی طالب علم شه مون طالبان یو د دین ډاکټر شیرشال مدنی رحمت الله علیه تر مرګ پورې ویل اتلس کال د مسجد نبوي کې د حدیث درس کړو او زه طالب علم او دا خبره دا صحیح و مون ټول طالبان یو د علم مرتبه ته رسیدل دا ډېر ګران کار مون ټول طالبان یو پیغمبر علیه السلام ځان طالب او کو طالب هم نشي جوړېدل نو خادم وې د دې خدمت کوا او کو خدمت هم نشي کولای کمزوري نو محبا مینا وسره سره مینا
وسره ساته ولا تكن خامسا پنځم ما جوړېګا فتهلك کني الله به هلاك پنځم ما جوړېګا اوس چې هغه سره چې په کور کې داغه د ټکی عمر حیثیت نه په کور کې د ټکی عمر حیثیت نه په انګور باندې یو پیالې چې نشي په حواله او په جمعات کې استاد د بلډ پريشر هاي کی تاسو ته پته راکنه د مقتدیان ټول حالات تاسو ته معلوم په دې غړې کې یو کاکا ډېر په خو کې ډېر په خې به استاد مخه ته بناسو داسې په خې به ویل استاد ته وی الا بلا په گردن د مولا نو استاد هم سم کو وی ادي په گردن د مقتدی قبر کې بګدی بیا پیراګ دی داغه نه دوغه ته سیوا نو د ټکی عمر حیثیت به بار نه او چې جمعه تراشي زما بلډ پريشر هاي کیږي د دې وجه نه وي بس زوی به راشي یره زما پلار غره دا بلډ پريشر هاي کیږي چې چور مخه د غره بلډ پريشر به نه هاي کیږي ها د ایمنه ام پی د چیرمن مخه ته نه هاي کیږي خو د استاد مخه ته هاي کیږي ځکه چې استاد ورته غلام ښکاری استاد ورته د پیغمبر علی السلام وارث ورته نه ښکاری او ته غلام ښکاری چې دا ما غلام نیولې نو دی وجه ورپسې لګیای نو پیغمبر علیہ السلام ولا تکن خامس پنځم مو جوړېږي فتح له هلاک بشي وی پیر خسته خو مرید لبسته که عالم ارسنګ لري خو د عوامو نه خره د عوامو د لپاره کافی دی ځکه پیغمبر علیہ السلام چې ولا تکن خامس او دې آیتونو کې دا رښتو چې روان دي کنه سبب له ربطاس ته خپل د ادریس شیخ صاحب رحمت الله علیه په دې باندې مستقل بیان دي په دې باندې په علماء اقسام د الله په خپل بیانې وسه په ډیر ظالمان دي وسه په درمیانه دي او وسه په ډیر غټ بزرګان دي خو دا درې واړه جماعتونه به الله جنت ته وځي د قیامت پر ورځ الله په علماء ته وي چې عالمان تاسو د ما دې لپاره علم نو درکړی تاسو جهنم ته گزار کوم ټول به جنت ته وځي من اهان العالم فقد اهان الرسول ومن اهان الرسول فقد اهان الله وچا چې د عالم توهین او سپکاوی کو وې د حقیقت کې د پیغمبر سپکاوی کو چا چې د پیغمبر سپکاوی د الله سپکاوی او څوک چې الله سپکاوی کوي داغه به څه حیثیت تاسو وایي اب جون خي جون بلنټنګ او چا چې د علماء قدر کړي د زړه داغي امداد کړي مالی امداد کړي دي داغي سره محبت ساتلې دي نو الله جل جلاله وتا ایک کافرانو ایمان ولا ور کړي کو مسلمانانو کلمه ورته نصیب کړی دا امام احمد اللاهوری رحمت الله علیه فرمایل هغه جمله په کتابونو کې لیکل شوی جمله ده وی چې کوم سره د علماء سره دښمنی ساتي وی چې قبر کې کېده وی قبر له راوس پړې د قبلې نه مخ وړېدلې هغه به دا دغه ورکو چیلنج ورکو یو پیره د امام احمد اللاهوری رحمت الله علیه په یو جلسه کې لګیو د لاهور په جلسه کې او داسې یو تقریر کې خبر وکړه وی اے لاهوریو وی تمہاری قبر مجھے آگ کی تندور نظر آ رہی ہے وی تمہاری بازار مجھے گد اور خنزیروں سے بری نظر آ رہی ہے چې دا جمله ویلا نو په مجلس کې غټ علماء ناسو د ایشیا غټ عالم علامه شمس الله افغانی رحمت الله علیه د 400 په غټه مقبره کې هغه مدفون دي د دیوبند عالم او په دیوبند کې مدرس دیناسو نو دی غلې غنتراله او د امام احمد اللاهوری رحمت الله علیه ته چې تا ډیره غټه دعوا وکړه عوام غوښنه زغه په پیر شوم هغه ته ما داونه ده کړې د حقیقت ته او کتلی دل غواړي چې درته وخه ما ته وخایا بس وی ټانګه کې کینه علماء وی ځان سره د لاهور مقبره ته بوتلما وی پستر ګور الله اس کې خو دو کرامات خو منه کنه او کنه قبل پنځم مذهب والا نه کرامات الاولیاء حق ها هغه کشف او کرامات او پستر ګور الله اس کې خو دو نو چې ما وکتل نو چغې میکړې وی بیره پستر ګور لاس راخ کو ما ته چې داسې ما ته چې بس خاموش وی به بازار ته بوتلما وی پستر ګور لاس راکاګو وی تشخین زیران او خرات اخکاری ده وی صرف یو راده به کې سړی اخکاری ده هغه مجذوب په ذکر کې دومره دغه رسول اخري پریوته وی بیا می چغې کړې بیا له پستر ګور لاس راکې ما ته وی چې اوس دی ومنله وی ما ته چې بالکل می ومنله وی دا د ورته نورونه دي کوم ته د حقیقت کې ډېر ښکاري وی دا بازارونو د خرود خنزیران نه زکړت دي چې د دې چې الله په خدا انسان کې تاسو تماوی مخکې مې د بدی باس کړو چې انسان کې قوت بهیمیم دی غضبیم دی درندګیم د پکې غصم د شهوت هم دی پکې او دغه په زناورو کې هم دي نو ما چې د دوه صفاتونو په انسان غالب شې د زناور نه بدتري
اولئک کالانعام بل هم اضل وې دې زناور بشان دي بلکې زناورونو مربره دي دا هغه دی خپل صفت پرې دي هغه د ایمان او صفت ته بالکل وته دي او حقیقت د دیدار هم ته حقیقت خو ارچا د نخ کاری بیا د امام احمد لاهور رحمت الله علیه فرمایل وی دا ما په سلويخ کال کې دا علم حاصل کړی کته حاصل سلور کال کې وی بس وی نه حاصل وی ما یو سکند برداشت نکو وی ته چې علم حاصل بهرحال امام احمد لاهور رحمت الله علیه فرمایل چې د علماء دشمنی چام په سره غسته ده نوې خبر کې به مخ د قبلین اوریدل کلمو ته نه نشي نو د علماء وخت زخرجنی بل بچي عالمان کې الله جل جلاله د علماء ډیر زیات فضیلت په قران او حدیث کې بیان کړی دی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون استفهام انکاری دی جواب کې راځي لا عالمان او غیر عالمان برابر دي جواب دی نه برابر نه دي الله علماء له مرتبه يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات چل الله علم ورکړي غیله الله په مرتبه او درجه ورکړي نو چې په خپل علم حاصل کو لکه ناس یو الله دې موږ ته په استقامت نصیب طالبان موږ ټول طالبان طالب دې نه و چې بس مدرسې ته لاړې بستر ورزول په ډډې ولدا طالب شه دا طالب دې چې یو مسله روزانه د استاد نزد کوي په هفته کې یو مسله د استاد نزد کوي دلته په تپوس باندې دا طالب دی او من خرج في سبيل الله من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع ته کور نه روان شي په دې نیت چې استاد د دې مسلې تاسو کو نو چې ترسو پورې ته واپس شوی نه تر هغه پورې ته د الله په لار بهرحال الله جل جلاله دې مونږ ته د علم د طلب توفیق را نصیب علماء سره محبت او علماء قدر توفیق ته اول ما ته تاسو ته را نصیب بهرحال الله جل جلاله فرمایي چې ګوره انما يخشى الله من عباده العلماء دا الله نه یریدونکي خلق د علما دي نو خشیت د علم سره لازم دی او تاسو ته پته چې لازم نه پېښ ملزوم به نه پکېږي خشیت پکې نه ګوره به عالم نه دی ذکر کل من عصى الله فهو جاهل صحابه په دې خبره اجماع کړی دا چې هر هغه سړی چې نافرمانی د الله کوي دا عالم نه دی جاهل الله دې موږ د جهالت نه وشه انما يخشى الله من عباده العلماء ويقينا يريد الله من عباده د بندگانو کې العلماء عالمان ان الله يقينا الله تعالی عزيز عزت والده عزيز غالب ده غفور او بخون کې ده څومره قدرتونه الله ذکر کړو نو دا وی ذکر چې عزيز الله غالب دی دا الله قهر پار سبانه غالب دی ذکر ود دي ارس عالم دی او ذکر خود علما یریږي او غفور بخون کې دی هغه چاله را چې ګناه دی وشو بیا توبه وباسي به الله جل جلاله بخي او چې څوک توبه نه وباسي نو به داغي د لپاره عزيز انتقام دی الله دې زموږ د لپاره غفور الله دې موږ ته بخښنه نصیب انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله يقينا الله تعالی عزيز غالب دی غفور او بخون کې دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دعا يا اله العالمين يا رحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام یا الله مونږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب یا اله العالمین یا اله العالمین ټول طالبان یا اله العالمین زمونږ د طلب علم په خپل دربار قبول او منظور کړي یا الله مونږ حقيقي طالبان جوړ کړي یا اله العالمین د کوم طالبانو فضیلتونه چې تا بیان کړي دا فضیلتونه زمونږ نصیب کړي یا اله العالمین یا رحمان خپل علم نه علم مونږ ته نصیب کړي د خپل حلم نه حلم مونږ ته نصیب کړي یا اله العالمین یا رحم الرحیمین زموږ ټول ناراضي شي زموږ ټول پریشانی مشکلات د خپل در نه پوره کړي یو مریض دغه لپاره دعا وکړي چې الله خصوصي رحم وکړي الله خصوصي صحت کامله عاجله مستمره نصیب محله کې څومره مریضانی حاضرین مجلس کې څومره مریضانی ټول یا اله العالمین خپل صحت کامله عاجله مستمره نصیب کړي څومره ضرورتمن حاجتمند یا اله العالمین ټول ضرورتونه حاجتونه پوره کړي زمون دا دعا د قران مجید د برکت قبول او منظور کړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین